هغه ستا هغه زاړه شعرونه اوس بار بار خلک د هغې غوښتنه کوي. کم دا چې دروازې له ځي هغه دا چې ښکلې نه ده عینې له ځي نو څه له ځي زړه مې له سینې نه دی کوڅې له ځي نو څه له ځي او دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې له ځي توبې له ځي نو څه له ځي او مړ یې کې پخپله د تپوس یې ته څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې له ځي نو څه له ځي او نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې له ځي نو څه له ځي او ټیک ته له دې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې له ځي نو څه له ځي او زه له دې رقیب سپینه خبره یم چې نه دی خوښ دا ظالم قوت سي اندازې له ځي نو څه له ځي او ما ته یې پلار سپا سپا ویلي چې لور نه در کوم بیا ورپسې دا خلک جرګې له ځي نو څه له ځي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکې یمه چې ضمیر وینې دروازې له ځي نو څه له ځي اوس هم شته شک پکې دی دا خو بس موږ ته مسله ده په زور به یې په هر محفل کې ځان بدناموو د کمو پښتنو چې باچا خان بدناموو په زور به یې په هر محفل کې ځان بدناموو د کمو پښتنو چې باچا خان بدناموو بیخي افغانیت ورپکې نه و په قلار شه بیخي افغانیت ورپکې نه و په قلار شه بس صرف په زبان به یې افغان بدناموو بیخي افغانیت ورپکې نه و په قلار شه بس صرف په زبان به یې افغان بدناموو او له دې دنیا نه لاړه له د دې دنیا نه ورک شول چې نوم به د پښتون هر چا قربان بدناموو او د شعر معیار یې نه و غورځېدلی و یارانو د خلکو خو به ځکه ضمیر خان بدناموو